الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ده تحصين الإنسان من كيد الشياطين متعلقة مخکې بعضې پروګرامونه مونږ وکړله چې په کومه طریقه باندې به یو انسان د شیاطینو د چلونو نه او د هغې د مکر نه د هغې د ازرارو نه انسان هغه بچ کړلی شي. مخکې مونږ دا خبره کړې وه چې د اهل سنت والجماعت مسلک دا دی او دارنګې د عامو مسلمانانو د دې امت مسلک دا دی چې او د جناتو اثر د شیاطینو اثر دا په دې انسانانو باندې شته دی. د هغې دپاره دلایل مونږه د قرآن نه ذکر کړه، د حدیثو نه هم ذکر کړه. د هغې نه مدد غوښتل کو په هر قسم طریقه باندې هغه په کار نه دي، خصوصا د شرک په کارونو کې، د قتل په کارونو کې او دارنګې د فسق او د فجورو او د ګناهونو په کارونو کې دا په کار نه دی چې د هغې نه دي مدد وغوښتلی شي، ځکه دا د هغې نه مدد غوښتل دي په ظلم او په زیاتي کې. او الله رب العزت د دې نه منع کړې ده چې ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. قرآن مجید کې الله رب العزت د مشرکانو دا یو ناکاره صفت ذکر کړی و چې وانه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. په دې مشرکانو کې څه خلک وو چې هغوی به د جناتو په سړو پورې پناهي نیوله، نو د هغې په وجه باندې د دې انسانانو ګمراهي او د دې ګناهونه او په دغه فسق او فجور باندې مضبوطېدل نور هم ډیر شو. د رهق معنی علماو هغه یاد چا په ګناهونو باندې کړی ده چې ګناهونه ولا نور زیات کړه، چا په ګمراهي باندې کړی ده چې ګمراهي ولا زیات کړه، او چا په دې باندې کړی ده چې د دې جناتو جرأت نورم په دې انسانانو باندې زیات شو، د جناتو جرأت نورم په انسانانو زیات شو. هغه دا چې یاره دا وګوره د انسانان په مونږ پورې پناهي غواړي، نو د دې وجې نه هغه به نورم ځان ته غره شو، جرأت به نورم په دې انسانانو باندې هغه د دې اقوالو د وجې نه هغه زیات شو. د استعانت تفصیل چېرې استعانت د جناتو نه غوښتله او دا په څه طریقو باندې غواړي او دارنګې په دې کې کوم کفر دی، کوم شرک دی، کوم پکې ګناه ده یا کوم استعانت په هغې کې هغه جایز دی. بعض استعانتونه چې هغه د خیر په کارونو کې مثلا د جن نه هغه وغوښتلی شي، نو هغه جایز دي چې وروسته به د هغې متعلقه تفصیل سره مونږ به ذکر وکړو. استعانت دا یو جامع لفظ دی، مدد غوښتلو ته ویلی کېږي. نو په کومو شیانو کې استعانت، نو استعانت اول دا معنا پیژندل پکار دي چې استعانت کله د مدد په نوم باندې راځي، کله د استعانت په معنا د استعاذې سره هم راځي، د پناهي غوښتلو په معنی باندې هم راځي. او د هغې طریقه دا ده چې یو سړی جناتو ته متوجه شي، جناتو ته متوجه شي او د هغې نه بې پناهي وغواړي، د جناتو نه پناهي وغواړي چې موږ له پناهي راکړي. مثلا د مشرکینو د عربو په هغې کې یو طریقه هم دا وه، کله چې به هغوی مثلا داسې یو صحرا ته لاړه، یو فضا علاقې ته به لاړه، هلته به دوی یېرېدل د دغه جناتو د پیرانو نه چې موږ ته څه ضرر راونه رسوي، څه نقصان راته راونه رسوي. نو دې مشرکینو د عربو به یو عمل دا وکړو چې په دغه ځای کې چې کوم پیران به مثلا هغې ته به یو چغه وواله، یو اواز به وکړو چې یاره د دې پیرانو چې کوم مشر دی، کوم سید دی، په هغې پورې مونږ پناهي غواړو، د هغه وړو پیرانو نه چې هغه مونږ ته چېرته ضرر راونه رسوي. د دې جنات چې کوم په دې علاقه کې اوسیږي، په دې فضا او په دې صحرا کې اوسیږي، نو مونږ د هغه وړو پیرانو پناهي غواړو، د غټ پیری او د دې مشر چې په کوم دی په هغې پورې مونږ پناهي غواړو چې د هغې نه مونږ وساتي. مقصد به په دې کې دا و چې زمونږ نفس په حفاظت کې پاتې شي، زمونږ مال په حفاظت کې پاتې شي، زمونږ بچي او دارنګې کم ګډې بزي مثلا را سره دي
چې دا په حفاظت کې پاتې شي. نو دې سره ګوره دې خبرې ته سوچ کول پکار دي چې یو سړی په چا پورې پناهي نیسي نو کم از کم دا پناهي نیونکی چې دی د هغه په ذهن کې به د هغه سړي چې په چا پورې پناهي نیسي د هغې یو زور به پروت وي، د هغې یو غلبه به پرته وي او دارنګې د هغې یو قدرت به د هغې په ذهن کې ځکه په هغې پورې پناهي نیسي. زه یو سړي ته یم چې ما له پناهي راکړه خو زما ذهن کې به دا یاره چې دا د پناهي ورکولو لایق دی که نه د پناهي ورکولو لایق دی ځکه ور پورې پناهي نیسم. نو په جناتو پورې پناهي نیول په داسې صحراونو کې او په داسې په یرو ځایونو کې د هغې په مشرانو پورې پناهي نیول دا یو قسم له د هغې تعظیم دی د جنات او دا یو قسم له د هغې لویي په خپل ځان باندې منل دي. نو دا د دې وجې نه حرام دي. بلکې په دې کې یو نوع شرک هم جوړېږي. وجه دا ده چې د جناتو نه مدد غوښتل په داسې کارونو کې چې د هغې په قدرت کې نه د هغې په قدرت کې نه او دارنګې استعاذه او پناهي ورکوونکې خو دغه الله رب العزت اصلي پناهي خو الله رب العزت ورکوي. د دې وجې نه امام قرطبي رحمه الله دا لیکلي دي ولا خفاء ان الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشرك. په جناتو پورې پناهي غوښتل د الله رب العزت نه علاوه دا ګوره کفر او شرک دی. نو د دې وجې نه په جناتو پورې استعاذه او پناهي غوښتل دا په کفر او شرک کې شاملېږي. نو دا هم د جناتو نه نه غوښتلی کېږي لکه څنګه چې څومره ساحران دي جادوګران دي د هغې په دمونو کې دا قسم الفاظ وي دا قسم کلمات وي چې په هغې کې د جناتو نه مددونه غوښتلی کېږي او دارنګې د جناتو نه پناهي غوښتلی کېږي. نو دا قسم استعانت چې کوم په معنی د استعاذې سره دی دا هم حرام دی. یو قسم استعانت هغه په معنی د استمتاع د فیدې اغستلو سره دی. د فیدې استعانت په معنی د فیدې اغستلو سره په دې طریقه باندې مثلا کله په دې انسانانو کې یو کس راولګېږي او په جناتو باندې قسم وخوري د جناتو په نومونو باندې او بیا هغه جنات چې په هغې کې د هغې تعظیم کېږي دا خلک د هغې تعظیم یې پکې غرض وي یا هغه جنات چې په جناتو کې هغه مشهور وي د هغې د ریاست د وجې نه او د هغې د عزت د وجې نه نو د هغې په نومونو باندې یو انسان قسم وخوري. نو دغه استعاذه چې هغه په معنی د استمتاع ده د دې په وجه باندې صحیح ده دا چا چې په قسم وخوړو دا یو قسم له دنیا څه فایدې حاصلې کړي او دارنګې دغه جنات دله څه پناهي ورکړي او دغه جنات بیا د دې انسان په قدرت کې مرشي بس چې کله چې څه غواړي هغه وله بیا ورکوي. اکثره د انسانانو د حاجتونو پوره کېدلو دپاره هغه دا قسم کارونه کېږي. په جناتو باندې قسم وخوړلی شي هغه جنات د ځان تابع کړلی شي د هغې تعظیم وکړلی شي. نو دا قسم استعانت چې د هغې په وجه باندې جن تا ته فایده در رسوي شیطان مثلا تا ته فایده در رسوي ستا حاجتونه بې پوره شي مقصد دې سر ته ورسیږي دا هم حرام دی. وجه دا ده چې دا یو قسم له وسیله ده هغه عقیدې ته چې کومه عقیده د نفع رسولو ده او دارنګې د ضرر دفع کولو ده. ته په ده باندې قسم خوري په دغه جناتو په دې نومونو باندې ستا هغه کارونه کېږي. نو د دې وجې نه ستا عقیده دا شوه چې جنات نفع رسوونکي هم دي او دارنګې جنات ضرر دفع کوونکي هم دي. نو دا عقیده د الله رب العزت نه ماسوا په بل چا کې ساتله چېرې دام ګنې نفع ورکوونکی دی او دام ګنې ضرر رسوونکی دی نو دا د شرک او د کفر هغه عقیده ده د شرک او د کفر عقیده. نو د جناتو نه مددونه غوښتل ګوره هغه کارونو کې چې هغه مثلا یو کفري کار هم نه شرکي کار هم نه صرف اسې د هغې په نوم باندې قسم وخورې دا هم ګناه ده او چې بیا په داسې کارونو کې ته مدد غواړې چې په هغه به کفري کار وي شرکي کار وي نو په هغې باندې خو انسان ښکاره خبره ده والعیاذ بالله چې په دې باندې انسان به کافر کېږي انسان په دې باندې هغه مشرک کېږي. نو د هغې نه استعانت په معنی د مدد دا هم ممنوع دی چې استعانت د هغې نه ته مدد وغواړي په هره طریقه باندې چې ستا حاجتونه پوره کړي
دا یو حرام کار دی، ځکه دا هم وسیله ده هغه عقیدې د شرک او د کفر ته. نو دارنګه استعانت په معنا د استخدام، یعنی د هغې نه خدمتونه اغوستل، په هغه باندې کارونه کول، په جناتو باندې څه کارونه کول، هغه د ځان تابع وګرځي. هغه دا دی چې دا استخدام په بعضې طریقو کې داسې چې هغه جایز دي، بعضې طریقې داسې چې هغه ناجایز دي، حرام دي. د جناتو نه په بعضو طریقو کې څه کارونه پوره کوله، د هغې نه څه مدد اغوستل د جن نه په شرعي کارونو کې مثلا هغه به جایز وي. هغه دا دی چې یو سړی وي، انسان مؤمن وي، او هغه یو جن نه دا مطالبه وکړي چېرې د الله رب العزت بندګي کوه، او دارنګې د الله رب العزت دا دین نور چاته ورسوه. مثلا یو انسان وي، یو عالم وي، جنات د هغې درسونو ته کینی، د هغې وعظونو او نصیحتونو ته کینی، نیکان خلک، او بیا دغه عالم راپاڅېږي او دې جن ته ووایي چېرې تا ته ما دا دعوت وکړو، د خپلو جناتو ته ورسوه، د دې دعوت ته وکړه، نورو خلکو ته بیان کړه. دا جایز دی، او دا هغه استخدام دی د دې جن نه، او هغه خدمت اغوستل دي د دې جن نه، چې دا یو محمود عمل دی او ښه عمل دی. او دا د الدعوت الی الله تعالی په دې کې دا شاملېږي، الله رب العزت ته دعوت کول د جناتو نه په دې طریقه باندې ته یو قسم له یو کار هغه واخلې او یو مقصد دې پوره کړي. نو دا جایز دي، په دې کې څه مانعات نشته. یو استعانت په معنا د استخدام خاصه دی، استخدام خاصه، جنات باندې یو خاص قسم کارونه کول، په خاصو کارونو کې هغه جن د ځان دپاره مسخر کول، د ځان تابع کول، او بیا هغه کارونه ته اغوستل. لکه دا ساحران، جادوګران دغه کارونه کوي. دای طریقه دا ده، مثلا یو ساحر وي او هغه ځان یو پیري ته نږدې کوي، هغه پیري چې کوم د شیاطین په هغې کې ځان هغې ته نږدې کوي، نو دا ساحر داسې عملونه وکړي چې په هغې په وجه باندې د دې شیطانې چې کوم شیطان جني دی، دا انسي شیطان هغې ته نږدې شي، یعنی دغه انسان هغه ته ګران شي په دغه کارونو باندې. مثلا د دغه شیطان دپاره ذبح وکړي، یا یو غلط عمل وکړي چې په هغې ته دا شیطان خوشحالیږي، یا هغه اوراد کم اوراد چې شرکي دي هغه بار بار ووایي، بار بار د دغه شیطان د تابعدارۍ دپاره، په دې کې دا شیطان راشي او د ده تابعدار شي او د سره عهد او لوز وکړي چېرې کم ټیم کې ته ما راغواړې زه به ستا خواله راځم، او په ما چې ته څه کارونه کې هغه به زه کومه. نو دا هغه استعانت دی په معنا د هغه استخدام سره چې دا شرک دی په الله باندې، او دارنګې دا کفر دی د الله رب العزت په دین باندې، چې ته پیرې د شرکي کلماتو په وجه باندې د ځان تابع کې، د ګناه په وجه د ځان تابع کې، او د هغې په نوم باندې ذبح کول باندې ځان تابع کې. نو دا استعانت او بیا دا استخدام د دې پیري نه اغوستل دا کفر او شرک دی. لکه عام طور سره نن سبا دغه جادوګران همدغه کارونه کوي چې هغې ځان په مختلفو کلمو باندې شرکي کلمې چې دي په هغې باندې پیران د ځان تابع کړي دي، شیاطین د ځان تابع کړي دي، د هغې دپاره دوی ذبح کوي د هغې په نومونو باندې، او دارنګې نور داسې غلط غلط عملونه کوي چې وروسته به د هغې تشریح راشي چې د هغې په وجه باندې دا پیرې د دې انسان بس بیا تابع شي، بیا دا انسان چې دغه پیري باندې څه عملونه کوي، څه کارونه کوي، بس هغه وله بیا کوي. یو بل قسم استعانت دی د پیرانو نه چې هغه په معنا د استحضار دی، د حاضرولو، پیرې حاضرول. د هغې طریقه هغه یو دا ده چې کله ناکله دا انسان دعوه وکړي چې یاره زه د ملایکو په روحونو کې یو روح زه حاضروم، د ملایکو په ارواحو کې یو روح حاضروم، او دارنګې کله ناکله دا انسان وایي چې نه زه د دې انسان یو بل انسان وي، د دې انسان په بدن کې زه پیری حاضروم، د دې انسان په بدن کې به پیری حاضر شي او دا به خبرې وکړي په دې خپله خوله باندې، د دې دپاره چې دغه روح د ملایکو یا د دې دپاره چې دا انسان چې په دې دغه جن چې په دې بل انسان باندې ښکاره شي، د دې دپاره چې د چا نه غلا شوي مثلا دغه غل نوم ورته وښیي، یا دا چې کوم ځای کې
کوم غلا والا سامان پروت دی چې هغه ځای ورته وروښي یا دا ورته وښیي چې دا غلا څنګه وشوه په کوم کیفیت باندې وشوه. نو په دغه طریقه باندې دا انسانان چې دي دا ساحران دغه استحضار د دغه پیرانو کوي. دې ته به مندل هم ویل کېږي. د مندل تشریح به هغه وروسته راشي. نو د دې طریقې دپاره هم پیران حاضرول دا یو ممنوع عمل دی. وجه دا ده چې دغه ملائک مثلا ته دا وایې چې د هغې روح موږ حاضر کړو دا موږ ته دغه ځای وښیي، نو دا خو د هغې په باره کې یو قسم له عقیده د علم غیب شو. نو دارنګې جن چې دی د هغې په باره کې عقیده د علم غیب شو، چېرې دوی د هر څه نه خبر دي. او دارنګې په هغې باندې د عوامو مسلمانانو عقیدې خرابېږي، ذهنونه خرابېږي، او بیا د هغې نه ته مدد غواړې په هغه طریقو باندې چې مخکې مونږ کوم وویله چې کوم شرکي کلمات دي او دارنګې شرکي عملونه دي، په هغه کلمو باندې ته د هغې نه مدد غواړې. دا یو حرام عمل دی. په هغې باندې شیطان د ځان تابع کول دا ممنوع دی، دا جایز نه دي. دارنګې نورې داسې ډېرې طریقې دي چې د هغه په وجه باندې شیطانان د دې انسانانو تابع کېږي چې هغه ټولې ذکر کول زموږ مقصد نه دي. په هغه ځای کې مختلف د هغې جدا جدا به احکامات دي چې هغه به موږ ذکر کیو. لیکن دومره خبره ده چې دا څومره وسایل او دا څومره طریقې چې دي د جناتو د تابع کولو دپاره دا حرام دي، دا جایز نه دي. په دې کې په جناتو باندې عمل، په جناتو باندې یو قسم له عقیده خرابېږي، او دارنګې د انسانانو عقیده په الله رب العزت باندې چې کوم د توحید ده، د علم غیب ده، د نفع او د ضرر رسولو ده، د عقیدې به خرابېږي. دا وجه ده چې قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي د قیامت په ورځ باندې به دا انسانان او دا پیران الله رب العزت راجمع کړي، او په دغه ورځ باندې به الله رب العزت وایي چې یا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، اے د جناتو جماعت تاسو خو د انسانانو نه ډېرې فایدې په دنیا کې حاصلې کړي، او دارنګې تاسو ته به وازونه کول، ستاسو په نومونو به تقرب کو، ذبح به کولې، نظرونه او منښت به کولې. اوس چې کوم دی تاسو دغه خلک د ځان سره ګمراه کړي دي، بس دا به تاسو سره جهنم ته یوځي. وقال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. او د پیرانو چې کوم دوستانو په دې انسانانو کې دغه انسانان به وي چې او یا الله مونږ د یو بل نه پیدا اخیستي دي، جناتو زمونږ نه پیدا اخیستي او مونږ د جناتو نه پیدا اخیستي. دنیا کې مثلا د هغې په وجه باندې مونږ ته پیسې حاصلې شوې، مال به راته حاصل شو، نور داسې جاه او عزت به راته حاصل شو، د یو بل نه مونږ پیدا اخیستي دي. وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، بس اوس مونږ هغه مودې ته راورسېدو. وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، چې تا کوم زمونږ دپاره مقرر کړی. الله رب العزت به وایي په دې خبرو نه خلاصېږئ، النار مثواکم خالدین فیها، ستاسو د اوسېدلو ځای اوس جهنم دی، همیشه به په دې کې وایي. دې نه دا معلومیږي چې دغه جنات چې کوم مدد کوي د دې انسانانو سره په دغه کارونو کې، دا به په جهنم کې پراته وي. او دارنګې دغه انسانان چې د دې جناتو نه مددونه غواړي، دا به په جهنم کې پراته وي. خو هغه مدد چې کوم مخکې مونږ ذکر کړو، کوم چې شرکي مدد وي، کفري مدد وي، چې کوم مدد د دې ساحرانو او د دې کوډګرو د منترو والاو په منځ کې مشهور دی، دغه مددونه دا حرام مددونه دي. نو دا مددونه د دې جناتو نه اخیستل دا جایز نه دي. او کوم چې جایز یو طریقه وه مخکې استعانت، هغه استخدام اخیستل د شرعي په کارونو کې بعضې هغه موږ وښودل، هغه جایز دي، په هغې کې څه مانعت نشته دی. نو د دې تفصیل په وجه باندې حتی لوسه مؤمنان له دا پکار دي چې د جناتو د تابع کولو نه ځان وساتي، او دارنګې د هغې نه د مدد اخیستلو نه ځان وساتي، هسې نه چې د انسانانو عقیده خرابه نشي. او دغه انسانان الله رب العزت د دې جناتو د وجې نه الله جهنم ته چېرته بونځي. او دغه جنات چې د دې انسانانو خدمتونه یې کړي دي په دنیا کې په کفري او شرکي کارونو کې او په ظلم او په زیتي او په قتلونو کې، چې دغه الله رب العزت جهنم ته د دې انسانانو د وجې نه بوځي، ځکه یو بل سره دیو مددونه کړي. نو دې وجې نه دغه مددونه د جناتو نه اخیستل، د پیرانو نه اخیستل، د شیاطینو نه اخیستل دا حرام دي. د دغه ساحرانو او د دغه کوډګرو منترو د جناتو د تابع کولو طریقې او دارنګې په دنیا کې هغې له مختلف قسم نمونه ورکول، د هغې متعلق به انشاءالله آینده پروګرامونو کې بې بحث وکړلی شي. اوس د پروګرام وخت په ختمېدو باندې دی، تاسو نه اجازت غواړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.